که چیرې په نارینه کې جنسي هورمون ټسټاسټرون له ټاکلې اندازې کم وي، نو په ډیر کم کار او کم فزیکي فعالیت کې د ستړیا احساس کول، بې دلیله خفګان، ژر غوسه کول، په غوسه کې لړزېدل، د موډ خرابېدل یعنی کله خفه او کله خوشحال، هر وخت د لوږې احساس او د لوږې پر وړاندې بې صبري، د اعصابو کمزوري، درس نه زده کول، تمرکز او توجه نه کول، هر وخت د کمزورۍ احساس کول، لټي، تنبلي او د عضلاتو دردونه، دا ټول هغه څه دي چې د جنسي هورمون یا ټسټاسټرون په کمبود کې رامنځته کیږي. ډیری لوستي کسان په دې باور دي چې د جنسي هورمون کمبود یوازې جنسي کمزوري منځته راوړي، چې دا یو غلط باور دی. جنسي هورمون په نارینه‌و کې د ټیسټیکل یا د مردکیو او د پروستاټ د غدې په واسطه تولیدېږي. که څه هم ټسټاسټرون ته د نارینه هورمون اطلاق کیږي، ولی په ښځو کې هم موجود دی. په ښځو کې د اوبریز یا تخمو په واسطه تولیدېږي، خو په نارینه‌و کې د ښځو په پرتله 7 چنده زیات دی. د دې ټسټاسټرون یعنی د دې هورمون اساسي وظیفې زموږ په وجود کې څه دي؟ د نارینه د جنسي ارګانونو یا د سیکس د ارګانونو د ارتقا یا ودې سبب ګرځي، چې په هغې کې ټسټیکل موجود دي، په هغې کې پروستاټ غده موجوده ده، په هغې کې وړې وړې نورې غدې دي چې د انزال په وخت کې سپین ترشحات د سپرم سره یوځای کوي. ورسره د هډوکو د عضلاتو جوړښتونه د ټسټاسټرون په واسطه رامنځته کیږي. ډیری وخت به مو اوریدلی وي چې ورزش کوونکي او جیم ته ورتلونکي کسان له ټسټاسټرون څخه استفاده کوي. هغه چې مسابقې لري په خپلو عضلاتو کې د ټسټاسټرون ستنې کوي. معنا دا چې دا ټسټاسټرون د عضلاتو د قوت او غټوالي سبب ګرځي. که وګورو چې ټسټاسټرون همدغه موضوع په نارینه‌و او ښځو کې د نارینه‌و جسامت غټ دی نسبت میرمنو ته، ځکه چې ټسټاسټرون زیات لري او هم یې هډوکي قوي دي، نو د هډوکي په جوړښت کې مهم رول لري. د ښځو کرکټر که وګورو یو عجیبه او ښځو ته محدود کرکټر لري. په دوی کې د ټسټاسټرون کچه دا قضاوت کوي که چیرې د ټسټاسټرون لیول په ښځو کې له حده زیات شو، نو هغوی کې نارینه‌و ته ورته جسامت پیدا کیږي، غږ یې نارینه‌و ته ورته کیږي، ګیره او برېت یې راځي. که چیرې ټسټاسټرون له نورمالې کچې کم شي، د ټسټاسټرون نورماله کچه له 100 نانو ګرام پر ډي سی لیتر ته 3000 نانو ګرام پر ډي سی لیتر دی. دا یې نورماله کچه ده. که چیرې له دې اندازې څخه کمیږي، نو خامخا به یو انسان د جنسي کمزورۍ ښکار ګرځي. دغه جنسي کمزوري د نعوظ اختلال یا د تناسلي آلې نه شخېدل دي. د دې ترڅنګ د لبیډو د شوق او ذوق کمیدل دي یا مقابل جنس ته میلان کمیدل دي، چې دا هم د ټسټاسټرون د هورمون د کمښت له امله رامنځته کیږي. د ټسټاسټرون هورمون کمبود که موجود وي، په نارینه‌و کې د جنسي غریزې ځواک کمیږي. نه یوازې دا چې تناسلي آله حرکات کمیږي، بلکې په ټوله کې په نارینه کې جنسي دستګاه فعالیت په ټپه دریږي. زموږ د قوت یو لوی لامل ټسټاسټرون دی. که چیرې په موږ کې دغه هورمون کم شي، نو موږ په ډیر کم فزیکي فعالیت کولو سره ستړي کیږو، د زړه ضربان مو لوړیږي، ټول وجود مو خوله کیږي، ډیر ژر غوسه کوو، په غوسه کې لړزیږو، د خولې وچېدل او کله چې عادي حالت ته راوګرځو بیرته پښیمانه کیږو. که چیرې ټسټاسټرون په وجود کې کم وي، په طبیعي لارو چارو یې څنګه زیاتولی شو؟ تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټسټاسټرون د زیاتوالي لپاره باید هغه علت پیدا کړو. ډیری وخت خواړه د دې لامل ګرځي چې دغه هورمون په موږ کې کم وي. هغه خواړه چې ډیر خواږه لري، لکه چاکلیټونه او په اور او حرارت پاغه شوي خواږه چې موږ یې په ورځني ژوند کې خورو، دا د ټسټاسټرون د کمښت لامل ګرځي. ځینې پروټینونه موجود دي لکه د ماهي غوښه، دا د ټسټاسټرون د هورمون د زیاتوالي لامل ګرځي. همدا ډول اومیګا 3 ګولۍ د دې هورمون په زیاتوالي کې مهم رول لري، چې نه یوازې د ټسټاسټرون د زیاتوالي لامل ګرځي، بلکې د HDL د پروټین د زیاتوالي لامل هم ګرځي، چې د زړه د صحت لپاره هم ډیر مهم دي. په خوړو کې هغه خواړه چې سپایسي او فاسټ فوډ دي، یعنی بازاري خواړه دي، له دې څخه باید ډډه وشي.
ځکه دا ټول په وجود کې د انفیکشن او میکروبي کېدلو لامل ګرځي چې مستقیما د سټرس یا خفګان هورمون زیاتوي. کله چې د سټرس هورمون زیات شو نو د ټسټاسټرون لیول راکمیږي. که خواږه ډیر خورو لکه چاکلیټ، ککو، دا د ټسټاسټرون لیول کموي. په وجود کې د انسولین هورمون زیاتیږي. انسولین د خوږو مقدار کنټرولوي. کله چې زیات خواږه وخورو نو زیات انسولین تولیدېږي. کله چې زیات انسولین تولید شي نو د ټسټاسټرون لیول راکموي. نو بهتره ده چې د دغو خوړو څخه کار وانخلو. د خوړو ترڅنګ ځینې سپلیمنټ موجود دي لکه زینک سپلیمنټ چې دا د ټابلیټ ګولیو په شکل پیدا کیږي. همدا ډول د LRG په نامه یو ډول پروټین دی چې دا هم د کپسول په ډول پیدا کیږي. دا ډیر مهم دی چې د ټسټاسټرون لیول پرې لوړ کړو. د دې ترڅنګ ورزش کول دي. که چیرې موږ په ورځ کې 60 دقیقې منډه وکړو په حقیقت کې د سټرس هورمون د کموالي سبب ګرځي. کارټیزول کمیږي. کله چې کارټیزول کم شو نو اتومات زمینه د دې پیدا کیږي چې دغه انابولیکس رایټ دغه ټسټاسټرون هورمون ته چې سټلای او لیډینګ سیل دی هغه دوه حجرې چې په هګیو کې موجود دي د هغو لخوا ترشح کیږي او د وینې جریان ته را دننوځي او دغه ستړیا او تنبلي د هډوکو دردونه او مړ وضعیت بل اخره لمنځه ځي. همدا ډول سټرس فری لایف یعنی عصبانیت او فشار څخه لرې ژوند کول دي. کوشش باید وشي چې ځان ته داسې یو چاپیریال برابر شي چې په هغه کې خوشاله ژوند ولرو. د دې لپاره چې د ټسټاسټرون کچه لوړه کړو او دغه ستونزه حل کړو نو باید له نږدې ډاکټر سره مشوره وشي او د هغه په مشوره داسې درمل وخورو چې د ټسټاسټرون کچه په لوړه کړو او دغه ستونزه مو په مکمل ډول لمنځه لاړه شي. درنو لیدونکو د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.